باور دې وشه چې د ځان نه مې هم ښه ساتلي او ستا ارمانونه مې په وینو د خپل زړه ساتلي او ویل یې که ما هم څه ساتلي دي نو نه ساتلي او ویل یې که ستا هم څه ساتلي دي نو نه ساتلي او جار شم آزه جار شم د هغه نازک چې څه یې هم ساتلي ډېر زیات یې درانه ساتلي. مینوالو السلام علیکم. ایاز جان زرار یم در سره د درون مقام په خپرونه کې او یقینا چې ټول به راته رک روغ او خوشحاله مینوالو په ننني بنډار کې را سره معزوله معاصف میلمه شوی دی. یقینا چې ډېر زیات خوند به درکولی شي ډېر ښه لیکل کوي. نو معاصف د هر څه نه وړاندې درته خپرونه درون مقام کې هرکلی او ستړي مه شو وایو. جهان مننه بھائی جان ستاسو د زیار د موږ له وخت راکولو ډېره مننه معاصف. اوس را سره وړه شان پېژنګلو هم وکړه. بالکل جناب. زه نامه معزالله او تخلص معاذ دی او د پلار نامه فیض الله ده. د ملاګورو د سیمې هم د لوړې مینې په ملاګورو کې او هم اف تعلیم خو چې د غزل د لوازماتو نه خبر شوی منو تقریبا 9 کاله وشو چې شاعري کوم. کتاب ته مې اړتیا ده لا کتاب مې نه دی راغلی. د کتاب نوم به مې انشاءالله سرابي. ډېره زیاته مننه معاصب. اوس را سره خپل یو خوندور غوندې کلام هم شریکه نو ډېره زیاته مننه وي. بالکل روره د غزل مطلب ده چې ارشاد ړانده به څه کوي پخوا خو دیوالونه نو. ړانده به څه کوي پخوا خو دیوالونه نو او دومره څوکۍ نه وې او داسې بازارونه نو. ړانده به څه کوي پخوا خو دیوالونه نو دومره څوکۍ نه وې او داسې بازارونه نو. مونږ به هم وې مینه کړي خو افسوس چې مونږ به هم وې مینه کړي خو افسوس چې مونږ غریبانو زمونږ دومره نصیبونه نو. بیا ډېر درد دل شي. ډېره مننه. مونږ به هم وې مینه کړي خو افسوس چې مونږ غریبانو زمونږ دومره نصیبونه نو. ستاره نزړه غوښتو چې زړه مې نشته زړه دې راکا. ستاره نزړه غوښتو چې زړه مې نشته زړه دې راکا. ځان مې دروړلو خو زما پورې لاسونه نو. ډېره مننه. ړانده هم نو خو بیخي څه په نظر نه راتله. ړانده هم نو خو بیخي څه په نظر نه راتله. سترګې بینا وې خو یې وړاندې منظرونه نو. ډېره لوا خود به ملار جدا کوله د هغه سړي نه. خود به ملار جدا کوله د هغه سړي نه. هغه څه نور غوښتل زمونږ ارمانونه نو. ډېره مننه. او مقطع ده چې د محبت کشته د عشق صحرا کې ډوبه شوله. د عشق صحرا کې ډوبه شوله. ما زه څه وکړم مخکې سرابونه نو. ډېره لماسب. یو کلام را سره بل هم شریکه. ډېره مننه. بالکل غزل دستانه قربان. ارشاد هلا زر راشه لالی روانېږم. هلا زر راشه لالی روانېږم لکه شګه د صحرا په هوا کېږم. دا مطلب یو ډېره ښه مطلب ده. ډېره مننه. هلا زر راشه لالی روانېږم لکه شګه د صحرا په هوا کېږم. لیونتوب مې دومره حد ته رسېدلی. لیونتوب مې دومره حد ته رسېدلی. د پرکار غوندې له خپل وجود تاوېږم. ډېره مننه. او دومره ده چې تر خپل ځان یم محدود شوی. دومره ده چې تر خپل ځان یم محدود شوی. داسې ده چې له خپل ځانه هم یریږم. او تا ته نه وایم لالیه چې ایثار شه. تا ته نه وایم لالیه چې ایثار شه. د باران غوندې له سترګو نه ورېږم. او شعر پکې سیال صاحب ته ډالۍ چې مانه چل د خوبولي بدن هیر دی. مانا چل د خوبولي بدن هیر دی چې اوده شمه نو څنګه به ښکارېږم. ډېره مننه. مانا چل د خوبولي بدن هیر دی چې اوده شمه نو څنګه به ښکارېږم. او خچې نه راځي نو لارې ولې څارم. خچې نه راځي نو لارې ولې څارم. خچې نه راځي نو ولې خرابېږم. ډېره مننه. خچې نه راځي نو لارې ولې څارم. خچې نه راځي نو ولې خرابېږم. او ته خندېږه زه جړېږم
زه جړېږم زه جړېږم. هاي هاي ډېره لوا. ډېره مننه او مقته ده چې خپل وجود ته اډانه یم معاذه او له ډېره غمه بوټ بوټ راماتېږم. دا مکتب یو وایم. ډېره مننه خپل وجود ته اډانه یم معاذه او د ډېره غمه بوټ بوټ راماتېږم. ډېره لمبا سه بخیری کې راسره یو کلام بل هم شریکانو ډېره مننه وي. د لنډ بهر غزل دی چې ارشاد پکار هم زه بیکار هم زه. پکار هم زه بیکار هم زه. پکار هم زه بیکار هم زه نادان هم زه هوښیار هم زه. واه واه. نادان هم زه هوښیار هم زه اختیار هم زه تیار هم زه جلاد هم زه پدار هم زه. واه واه. جلاد هم زه پدار هم زه. ډېر الله. ډېره مننه او کردار هم زه سنگسار هم زه نشان هم زه گزار هم زه. واه واه واه. ډېره مننه ریبار هم زه اعتبار هم زه باور هم زه غدار هم زه. واه واه واه. ډېره مننه ریبار هم زه اعتبار هم زه باور هم زه غدار هم زه لاچار هم زه بادار هم زه شمله هم زه تار تار هم زه. واه واه واه. شمله هم زه بیا وایا. ډېره مننه لاچار هم زه بادار هم زه شمله هم زه تار تار هم زه پلار هم زه بیلار هم زه معاذم زه درجارم زه. ډېره مننه معاص مینوالو په نیخ خپرونه کې راسره تاسو د ملاګورو د سیمې معزوله معاصب واورو. نو معاصب ډېره زیاته مننه یو ځل بیا هم چې خپرونه کې مو موږ خپل قیمتي وخت راکړو. جهان مننه الله تعالی د ستاسو دا چې کومه د فیسبوک پاڼه ده د یوټیوب پاڼه ده نو د لا پرمختګ دی الله تعالی دې ته ورنصیب کړي. ډېره مننه مینوالو معزوله معاصب راسره تاسو واورو. یقینا چې نیخ خپرونه به تاسو خامخا خوښه کړې وي. د خپل ګران ملګري جواد افریدي هم ډېره مننه چې زموږ د خپرونه ریکارډ کړه. د سیال محمد سیال صاحب هم ډېره مننه چې خپرونه کې راسره کېناستو. او که ژوند پر روانه خپرونه کې به د یو بل ملګري سره بیا ستاسو په خدمت کې راحاضرېږو. تر هغې دمه خپل قربا یاز جان زرار له سره د ټولو ملګرو ورکړي اجازات د لوی الله په امان.